دا د هغه کورنۍ غړي دي چې تازه پاکستان هېواد په ظلم او زور راایستلي. دغه هېوادوال د مهال د ژوند له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو کونړولایتي اداره هم په ټوله معنا هڅه کوي چې خپل وطن ته د راغلو افغانانو هرړخیز لاسنیوی وکړي. کونړولایتي مسولین وایي د 10,000 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې پیل کړي چې له 10,000 کورنیو سره دا مرستې ترسره شوي او پاتې هغو سره به هم ژر ترسره شي. د ورستیو کې د پاکستان هېواد لخوا یو شمېر زموږ هېوادوال مهاجرین په ظلم او جبر سره راویستل شوي چې د ولایت مقام د لزومدید په اساس له 10,000 کسانو سره مرسته شوي چې نور باقي پاتې کسانو سره به هم مرسته وشي او دغه کورنیو ته موږ انشاءالله اطمینان ورکوو چې د اسلامي امارت مشران په دې هڅه کې دي چې له دوی سره په نورو برخو کې هم لازمه همکاري وکړي. بل پلو کونړ کې د کډوالو ادارې مسولین وایي تر دا مهاله د کونړ اړونده ولسوالیو ته نږدې 20,000 کورنۍ راستنې شوي. دوی ډاډ ورکوي چې راغلو کورنیو سره د مرستو ترڅنګ د سرپناه برابرولو لپاره هم هڅې ګړندۍ کړي. تاسو ته پته لګېږي چې کونړ د پاکستان سره ډېره اوږده پوله لري او مهاجرین هم ډېر زیات دي. نو په دغه برخه کې موږ د مهاجرینو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي دغه توزیع جریان لري. موږ کوشش کوو هڅه کوو چې د ژوند ټولې چارې ته برابرې کړو، ټول ترتیب ته برابر کړو. د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو چې موږ سره ډېرې مرستې وکړې او نورې مرستې هم روانې دي او ډېر خوشحاله یو چې مرستې را سره وشي. بس نور غوښتنه ده چې ټولو کډوالو سره مرسته وشي دغه شان دا څنګه چې روانې دي مرستې. له پاکستان څخه راستنه شوو کورنیو سره د مرستو دغه لړۍ داسې مهال پیلیږي چې تېره ورځ د کور او ښار جوړولو وزیر کونړ ته د خپل سفر په ترڅ کې د سرکاڼو په ولسوالۍ کې د کډوالو د میشته کېدنې په موخه د یوه ښارګوټي پرانیسته هم ترسره کړه.